سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تازه د خوشحالۍ خبر افغانستان په روانه جون میاشت کې د هند سره هم لوبې لري. دا چې دا لوبې به په کم تاریخ ترسره کیږي، څه وخت به ترسره کیږي، د دې په اړه باندې لنډ تازه معلومات در کوم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. دا لوبې مخکې هم په جون میاشت کې پلان شوې وې، خو څو ورځې مخکې داسې راپورونه خپاره شول چې دا لوبې اګست میاشتې ته وځنډول شوې. اوس یو ځل بیا تازه خبر دا دی چې دا لوبې په جون میاشت کې ترسره کیږي. سپورټس کې دا کرکټ د هند کرکټ ملي لوبډلې د 2023 کال د لوبو مهالویش خپور کړی دی چې د افغانستان سره هم 53 ورځې لوبې مهالویش شوي دي. د هند کرکټ ملي لوبډلې د 2023 کال مهالویش شوي لوبې په دې ډول دي: په روانه جون میاشت کې د استرالیا سره یوه ټیسټ لوبه لري. په روانه جون میاشت کې د افغانستان سره 53 ورځې لوبې لري. په جولای او اګست میاشت کې د ویسټ انډیز سره 53 ورځې، 3 ورځې او 2 ټیسټ لوبې لري. په اګست میاشت کې د آیرلینډ سره 3 ورځې لوبې لري. په سپټمبر میاشت کې اسیا کپ ترسره کیږي. په سپټمبر میاشت کې بیا د استرالیا سره 53 ورځې لوبې لري. په اکتوبر او نومبر میاشت کې د 2023 کال نړیوال جام ترسره کیږي. افغانستان اوس مهال د سریلانکا سره د 53 ورځې نړیوالو لوبو سیریز پیل کړی دی چې افغانستان یې لومړی لوبه نن وګټل. د دې سیریز څخه وروسته به افغانستان بنګلادیش ته سفر وکړي. د بنګلادیش سره یوه ټیسټ 52 ورځې لوبې لري. ټیسټ لوبه به د جون په 14مه پیل شي، د جون په 13مه به پای ته ورسیږي. 50 ورځې لوبه به لومړۍ لوبه د جولای په 5مه ترسره شي او دویمه لوبه به د جولای په 8مه نیټه ترسره شي. د بنګلادیش د سیریز څخه وروسته به بیا افغانستان د هند سره هم 53 ورځې لوبې ترسره کړي. خو د هند کرکټ بورډ تر اوسه پورې په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. هر وخت چې د هند کرکټ بورډ اعلان وکړي بیا به په هغه وخت باندې دا لوبې ترسره کیږي. بلخوا د پاکستان پخواني لوبغاړو او خبریالانو هم د ابراهیم ځدران صفت کړی دی. د ابراهیم ځدران ستاینه یې کړې ده. دوی وایي چې دغسې لوبغاړي په نړۍ کې ډېر کم پیدا کیږي. د دغو څخه یو فرید خان هم دی چې د افغانستان ستاینه یې کړې ده. دوی وایي د راشد خان څخه بغیر دوی د سریلانکا څخه لوبه وګټل چې دا یو زبردسته لوبه وه. فرید خان لیکلی دی د راشد خان څخه بغیر په امبانچوټا کې په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې سریلانکا ته افغانستان په 6 ویکټو ماته ورکړه. ښه کرکټ. ابراهیم ځدران په 21 کلنۍ کې یو استثنا استعداد دی. هغه نن 8 منډې وکړې. په کریر کې یوازې په 9 پاڼیو کې خپله 4مه ورځنۍ سلیزه له لاسه ورکړه. دی کولی شي چې په لنډ وخت کې ډېر ښه وځلیږي او ډېرې 50 او سلیزې جوړې کړي. په خپله ابراهیم ځدران هم د لوبې څخه وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې ما هڅه کول چې ښه لوبه وکړم، د خپل ځان او د لوبډلې لپاره سلیزه جوړه کړم، 1.5 سل منډې جوړې کړم، خو بخت را سره یاري ونه کړه. یوازې 2 منډې ماته په کار وي. زه ډېر سلو لګیا وم، هر بال مې تعقیبوي، خو بخت را سره یاري ونه کړه. په 8 منډو مې خپله ویکټه له لاسه ورکړه. بیا هم نورې 2 لوبې لرو. په هغه 2 لوبو کې به هم زه کوشش کوم چې ښه لوبه ترسره کړم او سلیزې ووهم. ملان په 7 پاڼو او ابراهیم ځدران په 9 پاڼو کې 1500 منډې پوره کړې. ابراهیم ځدران د سویلي افریقا له توپوهونکي ایرمن ملان وروسته دویم لوبغاړی شو چې په یو ورځنۍ لوبو کې چټکې 1500 منډې پوره کوي. بلخوا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په یو ورځنۍ لوبه کې لومړۍ منډه او لومړۍ نړیواله سلیزه د افغانستان لپاره نورعلي ځدران د کاناډا خلاف ترسره کړې ده. نوین الحق په ویټالیټي بلسټ لوبو کې زبردسته په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړل. په 4 اورونو کې 26 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې ترلاسه کړه. په بیټینګ کې بیا ډېره زبردسته بهترینه توپخانه نندارې ته وړاندې کړه. په 8 بالونو باندې 25 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. یوه 4 اوریزه 3 غټې شپږیزې په بیټینګ شاملې وې. د ټیسټ اتلولۍ د پیلوبې لپاره د استرالیا د لوبغاړو فوټوشاټ انځورونه. دا لومړی ځل دی چې د یوې مهمې لوبې لپاره دا ډول انځورونه اخیستل کیږي.